سلامونه. د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي مشر عباس تانکزي ویلي چې د استرالیا او فرانسې پوځیان طالبانو نه دي وژلي. هغه وایي د یادو هیوادونو پوځیان د افغان ملي اردو د سرتیرو له لوري وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا وایي په تېره اونۍ کې وسلوالو طالبانو 28 ولایتونو کې 446 تروریستي فعالیتونه کړي چې له امله یې 80 ولسي وګړي شهیدان او 109 تنه نور ټپیان شوي دي. ولسمشر غني ویلي طالبان د پرديو په لمسون افغانان وژني. هغه د کندهار د چاودنې د غندلو ترڅنګ له طالبانو یو ځل بیا غوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د برېښنا د پیر او پلور 10 کلن هوکړه لیک د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو پر وړاندې لاسلیک شو او په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د کرونا تر ټولو لږې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 40 ساعتونو کې د کرونا 3 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې څوک له دې ناروغۍ مړه شوي هم نه دي.